د هټلر جسد اخر چیرته ولاړ؟ آیا رښتیا هم هغه مړ شوی و؟ په 1945 میلادي کال کې کله چې برلین په بشپړه توګه تباه شو، هټلر له خپلې میرمنې ایوا براون سره خپل ژوند پای ته ورساوه. خو تر نن ورځې پورې نه کوم قبر، نه کوم قبرستان او نه هم مزار موندل شوی. ځکه که موندل شوی وای نو هاي دا به د تاریخ تر ټولو ډیر ویجاړ شوی مزار وای. همدلته دا اوازه خپره شوه چې هټلر ژوندی پاتې شوی ده او د نورو نازي افسرانو په څیر سویلي امریکا ته تښتېدلی دی. خو حقیقت د دې برعکس دی. کله چې شوروي پوځ برلین ته ورسید نو لومړی یې د هټلر بونکر لاندې کړ. د راپورونو له مخې د هټلر او ایوا براون مړي هملته وموندل شول او عسکرو سمدلاسه دوی وسوځول څو د دوی نوم او نښه له منځه یوسي. هغوی داسې شواهد له منځه یوړل چې حتی ستالین ته هم شک پیدا شو او هغه خپله شخصي پلټنه پیل کړه، خو هیڅ یې هم پیدا نه کړل. بالاخره په 1956 کال کې لویدیځ آلمان په رسمي توګه د هټلر د مړینې سند خپور کړ. تاسو څه فکر کوئ چې که چیرته یې قبر موجود وای نو څه به ورسره شوي وای؟